هیواد مو آبادیږي ان شاء الله جوړیږي چټګم اخلي دازل پر مغزي روانېږي شمله کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په درېیمه ناحیه ګل کلاچه کې د دارالمعلمین عمومي سړک د بایپاس د عمومي سړک سره د وصل کولو چارې راپیل کړي دي. د زړه د اریانای مسکن د احمد شای دا وصل کولو دغه نقطه چې تقریبا 280 متره اوږدوالی او 14 متره بردوالی لري یوه نیمه میاشت مخکې یې د رغولو چارې راپیل شوي دي چې تر دې دمه یې 15% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. ګلاب ځوانۍ مو درځار کړنې جانا دغه کار چې مو دی تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ شروع کړی دی. اول مو د دې سړک 4 سانتي متره 15 سانتي متره موږ د دې کندنکاري کړې ده. د هغه څخه مو وروسته سبګریډ جوړ کړی دی. اوس فعلا چې تاسې وینئ هغه د سټون فیسینګ کار شروع دی. په دغه پروژه کې تقریبا هر ورځ 30 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 10 کسان په مسلکي ډول او 10 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. غازی افغانستان خپل کول چلاو دغه پکو الله دې نه خواري خدای پاک دې کامیاب دي انجنیرانو د ټولو سره موږ ډېر راضي یو ان ډېر خوشاله یو کور ودان دایمي کار راکوي موږ ته ان موږ په دغه نورم دا کارونه دوامدار شي خوشاله یو. دا یادونې وړ ده چې دغه سړک ورغولو ته 21 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي چې د کندهار ښاروالي د انکشافي بودیجې څخه ورکول کېږي. د دغه سړک په رغولو او د ښار د 2 مهمو نقطو په وصل کولو سره د همدې سیمې تلونکو کسانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. سړک یې تنګ و چوک و د دغه محل د بایپاس دا سړک سره وصل نه و. اوس چې وصل سو دغه هغه سړک راشي انشاءالله کمیږي هغه خلکو ته باره پر دې لار باندې سهولت پیدا کېږي موټر وسایل به پر دې خوا باندې راکړلی شي. پر مغزي روانېږي شمله د ټیټه ماشه